په سوشل میډیا باندې یو خبر ډیر زیات خور شوی دی چې د نازي اقبال خاوند جاوید پیزا چا وجلې دی او هغه په لندن کې وجلې. آیا دا خبر رښتیا دی که هڅه چا پروپاګاندا جوړه کړې ده؟ دا ټول تفصیل تاسو ته نن په دې ویډیو کې درکوم. مونږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ چې تاسو د ټول هر څه خبر شئ چې آیا دا چا وجلې او چا پرې دومره ظلم کړی دی. درنو دوستانو که تاسو ته معلومه وي نو دوی سموده وړاندې په پاکستان کې د نازي اقبال رور سره څه مسایل روانو، ځکه چې ویل کېدل هغه په خپل خورزو یعنی د نازي اقبال او جاوید پیزا په بچو باندې ناروا زیاتې کړې دي او نازي اقبال دا هم ویلي چې دوی ما په خپل لیدلی یعنی زما په لور باندې دغه کار کولو او هغه بیا عدالت ته هم رجوع کړي. خو خیر عدالت بیا دغه کیس مخ په وړاندې بوتلو، خو اخر نازي اقبال خپل رور ته معافي وکړه. خو د مابین سره هغوی پاکستان هم پرې خود او هغوی لندن ته یا امریکا ته لاړل. هغوی هلته اوس خوشاله ژوند تیروي. د دوی په منځ کې یو داسې واقعه هم راغلی و چې جاوید پیزا خپل ښځې نازي اقبال له طلاق هم ورکړی، خو دغه خبرې هم بیا ختم شولې او ویلې چې موږ د یو مولا نه تپوس وکړو زموږ طلاق نه کیږي ځکه چې دا یو طلاق خو. خیر دا خبرې وي. بیا د هغې نه پس اوس د نازي اقبال په باره کې هم ویل کېدل چې هغه چا قتل کړي، خو چې کله موږ معلومات وکړو نو هغه دروغ و. همدغسې د نازي اقبال د خاوند جاوید پیزا باره کې هم اوس ویل کېږي چې هغه سره داسې کار شوی چې وجل شوی دی. تاسو په تصویرونه ویډیوګانې هم په سوشل میډیا کتلې وي. دغه هسې دروغ دی، بالکل نه دی وجل شوی. هغه ژوندی دی، خو خوشحاله ژوند تیروي او هغه په امریکا یا لندن کې دی. ستاسو مننه چې تاسو دا ویډیو تر اخره وکتله. خپل نظر سره ضرور شریک کړئ. که غواړئ په آینده کې خبر وساتل شئ چې زموږ نوی اپډیټ تاسو ته راشي نو ضرور در سره چینل سبسکرایب کړئ. د ځان ډیر خیال ساتئ. په خدای مو سپارم.